بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو امتیاز کمر ما اول خو چې کوم ملګری دا ویډیو ګوري نو مهرباني وکړئ مخکې شیر کړئ. د سکرین باندې سیټ تاسو ته یو تصویر ښکاري د شیخ جانا ملګری پیژني. د نوم عثمانو، یو دیوانه، یو عاجز انسان اوس وفات شوی دی. دا د شیخ جانا کوزه مدخیلو سره دی تعلق او د پلار نوم غفران الدین کاکا. اوس غفران الدین کاکا چې کم دی نو د هغه د ازویم مړ دی او ښځه مړه ده. په کور کې غفران الدین کاکا دی او د هغه یو لور ده. هغه لور هم چې کم ده نو هغه ذهني بیماره ده، لیونی ده. غفران الدین کاکا به اوسه پورې دکان کو خو څه وخت راسې په کټ باندې پروت دی، بیمار دی او ذهني حالات هم خراب شوي دي. نو هېڅوک یې نشته، زوی نشته، بل څوک نشته، بس په کور کې غفران الدین کاکا دی او یو یې دغه لیونی لور ده. نو نن سبا یې حالات ډېر په سخته باندې دي. د دوایانو ضرورت دی ورته، ځکه چې سرجیکل مسئلې ده، نو کله یو خوا بوتللي کله بل خوا بوتللي. نو د دې دپاره د دوایانو، د راشن، لکه د هر قسمه د هر شي ضرورت دی ورته. نو کوم چې د شیخ جانا ملګري دي دا تصویر مې د دې لپاره دغه کړو، د دې د پېخچان دپاره. د شیخ جانا چې کوم ملګري دي نو هغې ته خواست دی چې دې خوا له ځان ورسوي، دې سره مرسته وکړي. که دې سره د شیخ جانا څوک ملګري مرسته کړي نو په احمدخیلو کې قایم ناظم صاحب دی او حسن علي امیر صاحب د کوزه احمدخیلو نه، هغې سره تاسو میلاوېدی شئ. بقایا که د بار ملګري یا د بل ځایونو نه څوک رابطه کوي یا څه قسمه مدد کوي نو په دې سکرین باندې نمبر دی. خو ډېر په سخته باندې ژوند تېري. یو په خپله باندې هم بیمار دی، مازغو کې هم څه پرخ راغلی دی او یو لیونی لورې ده. نو ډېر بد حال دی. الله دې رحم وکړي. کوم ملګري چې دا ویډیو ګوري نو مخکې یې شیر کړي. جزاک الله.